د علم زده کړه د هیواد پرمختګ کې یو اساسي رول لوبولی شي. دغه 50 فارغ زده کوونکي د هیواد د آبادولو او پرمختګ ورکولو په موخه د ازادۍ مینې ښوونځي څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. فارغ شوي زده کوونکي خوښ دي چې خپله 12 کلنه دوره یې په ښه کیفیت سره پای ته ورسوله، خو په وینا یې دوی هڅه کوي ترڅو خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. 12 کلن مزل مو ښه په توګه پای ته ورسوه، خو دا زده کړې بسنه نه کوي. انشاءالله په راتلونکي کې به مونږ پوهنتون ته کې امتحان ورکوو او لوړه زده کړه به کوو، د هېواد د پرمختګ جوګه وګرځي. موږ غواړو چې د نظري زده کړو ترڅنګ دوی د عملي زده کړو زمینه هم زده کوونکو ته مساعده کړي ترڅو دوی په راتلونکي کې د هېواد راتلونکی شي. نو دوی ته مې توصیه ده چې یوازې اوس په 12 تمرکز ونه کړي او دوی لا هم هڅه وکړي چې زیات زده کړې ترلاسه کړي، ځکه چې د دوی والدینو دوی ته دا تمه وي چې ترڅو زموږ بچیان یوه ښه موقف ته ورسېږي. همدارنګه د یادې لیسې مسؤلینو زده کوونکو ته سپارښتنه وکړه چې دوی په دې 12 کلنو زده کړو بسنه ونه کړي او د هېواد د آبادولو لپاره خپلې زده کړې جاري وساتي. دې لپاره خو موږ سپارښتنه دا ده چې دوی باید په دغه زده کړو باندې اکتفا ونه کړي، دوی باید لوړې زده کړې وکړي. دا هېواد دوی ته اړتیا لري، دا هېواد د دوی هېواد دی، دوی به دندې کوي، دوی به راتلونکي مدیران، ډاکټران، انجینران او پوهان وي. که چېرته په همدې زده کړو باندې پاتې شول، همدا ډول یې پرېښودل، نو دوی به یوازې کوم 12 سند چې دی کور کې به یې ښه وي. په 12 سیم زه دا فکر کوم چې دوی پر بسل نه دو، دوی به یې مطالعه وکړي. د مخکې هغه زړې انرژۍ نه دو، هغه نه دي، هغه وخت کې نه وي. هغه اوس الحمدلله هر څه بدل شوي دي. ورځې که ته وایې مثال 2000 لغتونه نوي روزي، دی باید لوړه مطالعه ولري. هغه زړې مطالعې نشته اوس وخت کې. د یادولو وړ ده چې د خوست ولایت څخه په سلګونه زده کوونکي د بېلابېلو ښوونځیو څخه فارغ شول چې د دې ښوونځیو له ډلې 50 زده کوونکي د ازادۍ مینې ښوونځي څخه خپل د فراغت سندونه ترلاسه کړل.